د زندانونو چارو د سمون اداره وایي چې له ایران څخه د افغان محکومو زندانیانو د رالېږد پروسه لا هم روانه ده. اوس مهال ایران لسګونه افغان زندانیان چې په مختلفو جرمونو محکوم شوي وو افغانستان ته سپارلي، څو خپل د بند پاتې موده په خپل هیواد کې تېره کړي. دغه اداره زیاتوي چې ایران هیواد د حسنیت له مخې افغان زندانیان سپاري او غواړي چې هغوی خپل پاتې د بند موده په افغانستان کې تېره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د اعلی قدر مشرتابه حفظه الله په سپارښتنه او په هدایت د افغان زندانیانو د رالېږد کمیټه له فتحې وروسته ایجاد شوه. په دغه کمیټه کې د زندانونو چارو د سمون اداره چې غړیتوب لري او همداشان 15 نور اماراتي محترم ارګانونه مشري او غړیتوب لري. دې کمیټې د ډیرو هڅو او پرلهپسې او کوششونو په اثر له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وکړلې او د هغې له جملې ایران سره یا د ایران اسلامي جمهوریت له دولت سره په دې رابطه ډېرې ښې خبرې وشولې، ګټورې او مؤثرې پایلې لرلې چې له هغې له منځه دا خبره کولی شو چې موږ له فتحې تر دا دمه شاوخوا 1900 تنه محکومین افغانان چې هلته د ایران په مختلفو ولایتونو په مختلفو زندانونو کې د حبس شپې ورځې تېرولې د هغوی په خوښه او په رضا افغانستان ته را انتقال کړل او د هغوی له ډلې ځینې اوس هم د زندانونو چارو د سمون ادارې تر چتر لاندې په زندانونو کې د حبس شپې ورځې تېروي او ځینې چې د حبس اکمال کړي او پوره کړي هغوی خوشي شوي دي. د زندانونو د چارو د سمون ادارې ویاند وایي چې په تېرو څو ورځو کې نږدې 200 افغان محکوم زندانیان په څو جوپو کې له ایران څخه افغانستان ته رالېږدول شوي دي، څو پاتې موده یې دلته تېره کړي. هغه زیاتوي چې د ایران هیواد هغه لږ شمېر زندانیان چې په افغانستان کې بندیان ول بیرته ایران ته سپارل شوي دي. په دې وروستیو کې مونږ تقریبا دغه څو ورځې مخکې په 2 جوپو کې 292 تنه افغان محکومین په حبس افغانستان ته را انتقال او بیا د زندانونو چارو سمون ادارې ته وسپارل شول. مونږ له ایران سره داسې کومه مساله یا کومه برخه نه لرو چې د زندانیانو تبادله وي، بلکې هغوی همیشه مونږ سره د حسن نیت په اساس باندې افغان محکومین راسپارلي دي او موږ سره هم چې کوم د ګوتو په شمار ځینې د ایران اتباع محکومین دلته موږ سره وو، موږ هغوی ته ورسپارل. دغه اداره وایي چې ایران یوازې هغه افغان محکومین افغانستان ته سپاري چې په دغه هیواد کې په جنایي او حقوقي جرمونو تورن او محکوم شوي وي. په ایران کې خو ډېر افغانان اوسېږي او هغوی هلته په مختلفو جرمونو چې ځینې البته د ځینې سهو او خطاګانو د ځینو ملاحظاتو له مخې کومه سهو خطا ترې کېږي او یو جرم ترې ترسره کېږي نو په مختلفو جرمونو مرتکب وي، خو موږ ته هغه کسان سپارل کېږي چې هغوی د جنایي او حقوقي جرمونو مرتکب وي او شرط هم دا چې دوی به د خپل حبس موده په افغانستان کې د زندانونو چارو د سمون ادارې تر چتر لاندې په زندانونو کې تېروي. دغه اداره زیاتوي چې له بېلابېلو هیوادونو سره خبرې روان دي څو افغان محکومین افغانستان ته وسپاري او خپل باقي د بند موده دلته تېره کړي. مونږ د افغانستان اسلامي امارت د افغان زندانیانو د رالېږد کمیټې د یو غړي په توګه دا ویلی شو چې دغه کمیټې خپل هڅې شروع کړي دي، پرلهپسې توګه له مختلفو هیوادونو سره خبرې کړي، مذاکرات یې کړي دي. له مختلفو هیوادونو سره په مذاکراتو مونږ لګیا یو، لا اوس هم په بحث کې یو، نو چې هر هیواد مونږ سره دغه همکاري وکړي مونږ به ترې ډېر خوشحاله اوسو. دا اوس هم مونږ د ایران اسلامي جمهوري دولت څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې هغوی له مونږ سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري کړې ده. نو له نورو هیوادونو څخه د افغان زندانیانو د رالېږد لپاره مونږ خپلې هڅې کوو او یو شمېر نور هیوادونه هم مونږ سره په دې برخه کې همکاري کړې. اوس مهال د ایران په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې ګڼ شمېر افغانان د مختلفو جرمونو په تور محکوم او د بند شپې سبا کوي، خو د زندانونو د چارو د سمون اداره هڅه کوي چې دغه زندانیان افغانستان ته راولېږدوي.